بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې زه به تاسو سره نوې غزلې د هر هغه انتخابي کتاب نه تاسو سره شیر کوم. نن ما بیا در ډاکټر محمد اسرار اتل صاحب کتاب زیړ مازیګر په پیښور کې دا راوسته او د نو تاسو سره یو غزل شریکوم. په دې ټیم کې ماته د ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب یو شعر آیات شو او هغه د کلی ورشوګانې او کچه کورونه مړه د هار کوڅو کې مینه کله کېږي. نو دا د هغې مناسبت سره یو غزل دی د ډاکټر اسرار اتل صاحب. وایي مونږ چې بلا بلا خبرې په سر وړې دي، هغه د زړونو کلي ټول په یو نظر وړې دي. مونږ چې بلا بلا خبرې یې په سر وړې دي، هغه د زړونو کلي ټول په یو نظر وړي دي. هغه چې خلک ورته بل ځای نه اختر راوړي، هغه چې خلک ورته بل ځای نه اختر راوړي، ډېره مننه. وایي هغه چې خلک ورته بل ځای نه اختر راوړي، موږ له هغې کلي نه کډې په اختر وړي دي. جی جی. او هغه چې خلک ورته بل ځای نه اختر راوړي، موږ له هغې کلي نه کډې په اختر وړي دي. او هېڅ پوهه نه شوم چې مو ګټه که تاوان کړی دی، چې موږ په خپلو اوږو خپل مړي اکثر وړي دي. هېڅ پوهه نه شوم چې مو ګټه که تاوان کړی دی، خو موږ په خپلو اوږو خپل مړي اکثر وړي دي. کله چې هم دلته راځم په خوشحالۍ راځمه، کله چې هم دلته راځم په خوشحالۍ راځمه، چې ځم نو سترګې مې په خپلو اوښکو تر وړي دي. او بل شعر دی وایي چې څوک داسې هم نشته چې یاد یې کړي د غل په نامه. څوک هم داسې نشته چې یاد یې کړي. ډېره مهرباني. وایي چې څوک داسې هم نشته چې یاد یې کړي د غل په نامه. جانان زمونږ زړونه څه داسې په هنر وړي دي. څوک داسې هم نشته چې یاد یې کړي د غل په نامه. جانان زمونږ زړونه څه داسې په هنر وړي دي. او وایي اوس د یادونه د هغه سینه کې پاتې نه دي، اوس د یادونه د هغه سینه کې پاتې نه دي. د ونو پاڼې وی اتله سمندر وړي دي. ډېره مهرباني. خوشحاله او آباد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.